په یوه کلي کې دوه وروڼونه اوسېدل، یو شتمن بل غریب. مشر ورور خپلو ماشومانو ته هر څه برابر کړي وو، جامې، میوې او ډالۍ. خو کشر ورور دومره پیسې هم نه لرلې چې د اختر لپاره څه واخلي. وروره لږ مرسته را سره وکړه. زه چې نه لرم هر چې مې خپلو ماشومانو ته اخیستي. په لاره کې یو حکیم هغه ولید. ولې غمجن یې زویه؟ حکیم ورته یوه تله ورکړه او ویې ویل د خلکو د خوشحالۍ وزن وکړه. سبا هغه د کلي په لاره ودرېد. زما د خوشحالۍ وزن وکړه، خو تله هیڅ ونه خورېده. سبا هغه د کلي په لاره ودرېد.